سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. زه بیخ الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. مینهوالو که چیرې مو موبایل جم کیږي او یا مو د موبایل سکرین سست کیږي او یا هینګ کیږي نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره دا ستونزه حل کړئ. مینهوالو تاسې به داسې وکړئ چې که چیرې تاسو سره انډرایډ موبایل وي نو تاسو به لومړی لاړ شئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې به تاسو دلته اباوټ فون باندې کلیک وکړئ او دلته به سافټویر انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ دلته به تاسو ته ډېرې آپشنې ښکاره شي. دلته به تاسو بیوډ نمبر باندې څو وارې کلیک وکړئ، زر به یې کلیک کړئ نو له دې سره سم به تاسو ته دلته ډیولپر آپشن ښکاره شي. دا د ډیولپر آپشن ښکاره شو نو دی باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ نو دلته به تاسو لاندې ښکته راشئ او دلته به تاسو ته څو آپشنې درکړل شوي وي دغه به برابرې کړئ. دلته یې لیکلي دي وینډوز انیمیشن سکیل، دې باندې کلیک کوم. کله مې چې کلیک کړ نو دلته به تاسو انیمیشن از آف په دې باندې به کلیک وکړئ او دا به اوکې کړئ. نو لاندې دویم آپشن دی په دې کې به هم همداسې طریقه وکړئ، پاس به انیمیشن از آف کلیک کړئ او دریم آپشن ته به هم راشئ، دې باندې به هم کلیک وکړئ. نو ستاسو د موبایل ټچ دا به مکمل سپیډ واخلي او له دې څخه زیات سپیډ بالکل موبایلونه نه لري. دا جمله سپیډ دی او ټوټل سپیډ دی. بالکل به تاسو موبایلونه جم نشي او ستاسو موبایلونه به هینګ نشي که چیرې دا طریقه تاسو فعاله کړئ. نو مینهوالو که ویډیو مو خوښوي لایک او شیر کړئ او که چا زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب حتماً سبسکرایب کړئ. مینهوالو دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم. د الله په امان.